بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. محترم ورونو، هغه بعلمه یا داسې کسان چې هغو تعلیم کړی خو دومره نه پوهېږي چې دغه انټرنیټ چې ده دغه مونږ وایو چې دا یو جال ده. دننه په جال کې دغه څنګه فارم سوی ده منځته راغلی. غواړو دغه کنسپټ لږ چې ده کلیر کړو. نو تاسو چې دا محترم ورونو، زه غواړم هماغه بیسک نه تاسو ته دغه کنسپټ کلیرنګ وکړمه. که چېرته تاسو دغه بلیتوت استعمال کړی، دا خو به هر چا استعمال کړی، کوم چې مونږ دغلته د لوکل لپاره یعنې بغیر له دې نه چې مونږ ورته پیمنټ وکړو، مونږ بلوتوت چې کوم یو دی استعمالوو په موبایلونو کې، اوس په کمپیوټرونو کې هم استعمالیږي. همدغسې نو دغه بلیتوت چې ده دغه هم یو شی ده، یو نیټورک ده چې مونږ دلته 1 to 1 کوو یا چې پی ټو پی. خو که چېرته مونږ زیپیا ته لاړ شو، هغه چې ده هغه بیا چې د دغه نه لږ های لیول ده، فاسټ هم ده، او کار چې ده هغه هم ما درته ویلې چې ابراډ ده. هلته کولی شي څو نفران چې ده په یو وخت کې کنیکټیویټي وکړي، او هماغه سینډینګ ریسیوینګ سیم کانسپټ ده، سینډینګ ریسیوینګ وکړي. مګر که چېرته یو کس چې ده همدغه تا سره کنیکټ وي، ته ورته یو څه ولېږي، یو ډیټا روانه خو یو دم د هغه کنیکټیویټي کټ سي، معنا هغه تا سره چې کنیکټیویټي ونه شوله، نو سمدستي هغه ډیټا هغه ته نوره نه ځي. نو دا چې شی ده دغه هم یو نیټورک ده. همدغسې ته وای فای هاسپاټ چاته ورکوي، نو دغه هاسپاټ چې کوم ده دی چې ده دا هم همدغسې کار کوي. ته هاسپاټ ورکوي، 10 نفران تا سره کنیکټ دي، یا همدغسې دغه نورې وای فای ګانې راوتي چې مونږ ورباندې کولی شو ډیټا ټرانسفر کړو. نو دغلته چې کوم کسان تا سره کنیکټ دي، که چېرته کوم کسان یوازې کنیکټ وي، نو هغوی یوازې تا ته ډیټا درکولی شي او ته یې ورنه لیږلی شي. که چېرته کنیکټ نه وي، که ته دا ټول موبایلونه یو په بل موبایل کې ورننه باسي، نو ته ډیټا نسې لیږې. یوازینۍ طریقه دا ده چې کس باید کنیکټ وي. په دې تاسو ښه پوهېږئ چې بلیتوت او دغه هر شي که کنیکټ ونه اوسي، هېڅ امکان نه لري چې ته د ډیټا ولېږي. که ته دا موبایل د هغه روالې د خپل موبایل باندې څومره وسولوي، نو ډیټا نه ځي. یوازینی مقصد چې شی دغه کنیکټیویټي ده. مونږ دلته په بلوتوت همدغسې ما ویل، په زیپي همدغسې په چې شي کې په هاسپاټ د له لارې کوم کنیکټیویټي چې کېږي، او بیا مونږ ټرانسفر. تاسو ورونو پوه شولئ چې همدغه کومه طریقه چې ما وویلې، دغلته اوس تاسو یې ګورئ چې 3 دانې پیسیانې دي، او بل چې ده دلته سویچ ایښی ده. ما درته ویلې که دا سویچ وي، که دغه هغه وای فای چې تاسو یې په دفترونو کې وینئ چې تاسو ته انټرنیټ درکوي، ته اوس کولی شئ دې نه هم انټرنیټ والي، خو دا وایرډ ده. وای فای چې ده هغه وایرلس ده. ما مقصد همدې کې ده چې تاسو په دې پوه شئ چې دغه نیټورک د نړیوال دا څنګه کنسپټ دغه څنګه رامنځته شوی ده، یا دا څنګه فارم شوی ده. دې ته وروسته ورځو. نو اوس که دغلته تاسو دې ته فکر وکړئ، دلته هر یو کنیکټ ده. همدغسې ته کوم چې ټي پي لینک راوټرې دي، دغه نه ته وای فای اخلي، او ته چې تاسو سره 10 نفران دي، 20 نفران دي، ټول کنیکټ دي. هلته تاسو سره یو دانه ډیټابیس سرور ده. همدغسې تاسو هغه ډیټابیس خپل اکسس کوئ. همدغسې نور شیان چې تاسو ته کوم ریکوایر دي، هغه تاسو ټول کارونه په دغه دفتر کې کوئ. نو زه تا ته دا ووایم، اوس ته چې ستا دغه پی سي ده، که ته دغه پی سي ده کنیکټیویټي ختمه کړې، سره د دې چې ته به دغې سرور سره یا دغې سویچ سره نږدې ناست یې، ته هېڅ امکان نه لري چې ته دغلته کوم بل کس سره کمیونیکیشن وکړې، ځکه ستا کنیکټیویټي ختمه شوله. دغه کنیکټیویټي څه معنا ته دغه وایرډ دې ایسته کړه. ګوره دلته تا اوس چاته پیمنټ نه ده کړې، تا چاته پیسې نه دي ورکړي چې ما ته انټرنیټ راکړه، خو دا چې ده دغه لوکل ده. اوس دغلته تا که دغه ایسته کړه، دلته خو ته یوازې دغه کسانو سره په دغې لین باندې کنیکټیویټي کولی شې، نه ته داسې کولی شې چې امریکا سره، همدغسې له نورو نړۍ سره، ځکه تا لوکل د مونږ لین نیټورک لرو، دغه ته لوکل ایریا نیټورک. اوس دغه چې ده دغه دلته لین ده، دلته تا خپل یو نیټورک جوړ کړی ده. همدغه کنسپټ چې ده دغه د نړیوال نیټورک کنسپټ هم ده، خو هلته ته نړۍ سره کنیکټ یې، دلته ته نړۍ سره نه یې کنیکټ. هماغه یو کنسپټ ده. هلته تا نه هغه څوک چې تا ته دا کنیکټیویټي درکوي، تا نه پیسې اخلي. دلته تا خپله کنیکټیویټي خپله جوړه کړې ده. نو ته د خپله 5 کسان یو بل نه ته مو کنیکټیویټي ورکړې ده، نه دومره مصرف، یعنې هغه ستاسو خپل کار پې حل کوئ او پیسې یو بل نه اخلئ، یعنې هر رقم چې تاسو پې
تاسو فرض کوئ. نو دلته مقصد مې دا ده چې تاسو په دې پوه شئ چې دا کنیکټیویټي څنګه رامنځته شوې ده. دغه چې دا کار دلته اوس که ته ډیټابیس دی، فیسبوک دی، د یوټیوب دی، د هر څه شي دی، دا ټول ته کولی شي اکسس کړي. پرنټر دی، هر څه شی په دغه ځای کې، دغلته دا سویچ ده، دغلته یو بل تا سره هب وي، دغلته تا سره ما تاسو ته وویل وای فای چې تاسو هغه ټي پي لینک راوټر درته ښیم. نو هر څه شی چې هماغه سیم کنسپټ ده، تاسو دا ټول کارونه دغه ټول ډیوایسز چې دي دا تاسو سره کنیکټ کوي. دا داسې نه ده کوم بل فرق نه لري، کوم بل کار نه کوي. که لین وي، که وایر دي، که وایرلس وي. چې وایر او وایرلس هغې ترمنځ فرق په اړه موږ نه وایو، خاص تاسو په دې پوه شئ چې دلته کنیکټیویټي رامنځته کېږي. نو دا چې دا د یو لین کنسپټ شو. دغه کنسپټ چې دا په وین کې هم ده، خو په وین کې اوس دغه چې دا د بل سره کنیکټي، همدغسې دغه ډیوایس تا بل سره کنیکټي، بل 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 یعنې په زرهاو سره تا کنیکټي، په میلیوناو سره. نو دا چې په میلیون سره تا کنیکټي، لکه ته چې څنګه اوس دغې پیسې نه دغې پیسې ته هیلو لیږي، ته ورته وایې چې ډیټا دې راولېږه او ولېږي او رالیږي، او ته ورته زنګ وهې، دلته تا سره آی پي فون ایښی ده، هر څه کار کوي. نو ته دغلته چې دا کومه کار کوي، دغلته په لوکل کې په یو دفتر کې 2 کوټو کې ناستې دا کارونه کوي. همدغسې کنسپټ لکه مونږ چې اوس دی چې امریکا ته، همدغسې مونږ ایروپ ته، همدغسې نور کانټینټس د نړۍ ته زنګ وهو ډېر په اسانۍ. نو دغه کنسپټ چې دغه سیم ټو سیم ده، ځکه مونږ کنیکټ یو. اما که کنیکټ ونه اوسې، که ته دا موبایل لس ځایه کې او په ځمکې وولې، نو تا به هېڅ کله هم تا ته زنګ ونه وهي، ځکه ته کنیکټ نه یې. نو تاسو باید په دې پوه شئ چې دا یوازینی مقصد چې دغه د نړۍ د جال مقصد چې موږ وایو دننه په جال کې معنا ته کنیکټیویټي درغلله. دا چې کنیکټیویټي څوک ورکوي، څنګه ورکوي، د چی په ذریعه ورکوي، په هغې باندې موږ خبره نه کوو، ځکه هغلته چې دا کنسپټ لویږي. تاسو باید دغومره زده کړئ چې دغې بلیتو د دغې کنسپټونو نه د نړیوال نیټورک کنسپټ رامنځته شوی ده. نړیوال نیټورک ته که بیا موږ ورسو، چې ما درته ویلې چې بیا ډېر زیات ډیوایس رامنځته کېږي، چې دلته تاسو ګورئ دا راوټرې دي. اوس فور ایګزامپل دلته د کابل د همدغسې ننګرهار دغسې دا ټول ولایتونه دي، او دغه چې دلته دا کوم بانکونه چې دي لکه د عزیزي بانک، اوس هغوی چې هغوی په هر یو ولایت کې خپل هغه لري، دفترونه لري. هغوی چې هغو ته ضرور ده چې اوس په مرکز کې کوم ډیټابیس ایښی ده، کوم سرور ایښی ده، کوم ویب سایټ ایښی ده، هغه ټول اکسس کړي په سیم ټایم کې. هغوی ضرورت نه لري چې کوم بل کار وکړي. دغسې دغه د وین نیټورک په واسطه دوی کنیکټ دي، انټرنیټ ورته اکسس دوی کولی شي. که ننګرهار نه وغواړي، که له پاکستان نه وغواړي، که له د انډیا نه له هر ځای نه دوی وغواړي، دا کولی شي اکسس کړي. نو دغلته که تاسو دغه وګورئ، دا چې څنګه کنیکټ ده، همدغسې نړۍ سره کنیکټ ده، همدغسې نور هېڅ کنسپټ ورکې نشته ده. بل چې تاسو دغومره پوه شولئ چې دا کنیکټیویټي څنګه رامنځته کېږي او بیا څه کې چې شی و. بل تاسو دغه کنیکټیویټي څوک موږ ته راکوي، دا ګوره آی اس پیانې دي. آی اس پیانې تاسو ته آی پي درکوي. دغه آی پي چې دا په تا خرڅوي، معنا تا ته انټرنیټ درغی. موږ وایو ما 10 روپۍ پیکیج چې هغه فعاله کړه، معنا تا ته د 10 روپۍ د پیکیج په د دغې څومره ډیوریشن چې د هغومره ډیوریشن په اندازه تا ته دغه آی پي چې دا فعاله شوله. آی پي څنګه فعالیږي؟ دا چې دا ډېر غټ کنسپټونه دي. ما وویلې چې دغلته تاسو یوازې دومره وپېژنئ چې د نړیوال نیټورک څنګه رامنځته شوی. نو دغسې رامنځته شوی ده. دلته چې دی هایر ډیوایس چې راوټر ده، دا دی همدغسې دی خوا پاکستان سره ته کنیکټ کېږي، انډیا سره کنیکټ کېږي، دا ټوله نړۍ په همدغه شکل سره کنیکټ ده. اوس که هلته تا هغلته په لین کې دغلته په اسانۍ سره تا بلیتوت له لارې یا د وای فای له لارې یا د زیپیا له لارې تا سینډ او ریسیونګ کوو، همدغسې ته دغلته هم کوې. دلته بیا ته ویډیو کالینګ کوې، کانفرانسینګ، دا څومره شیان چې دي. محترم ورونو، تاسو دغلته ګورئ د سبمرین کیبل میپ. دغه میپ چې ده دا مونږ ته د نړیوال انټرنیټ هغه میپ چې اوس په ریل کې، یعنې دا ټوله نړۍ څنګه یو بل سره کنیکټ ده، دغه میپ مونږ ته ښیي. او دغه میپ چې ده دا یعنې یو ورچول نه ده، دغه ریل ده. تاسو یې کولی شئ وګورئ دلته. او دغه میپ چې ده دلته تاسو ګورئ چې دا ټوله نړۍ سره کنیکټ ده. دا د دغه فایبر کیبل په واسطه چې پاکستان ده، همدغسې افغانستان ده. نو دغه چې دا کیبل لکه مخکې چې مونږ وویلې، مونږ په لوکل کې ځان کنیکټ بولو. همدغلته دغسې تاسو دلته ګورئ چې دا ټوله نړۍ کومه چې د بحر سره سرحد لري، یعنې دغه کیبلونه اوس دغلته که ته وګورئ، دغلته پاکستان په دغه 2 ځایونو کې کنیکټ ده.
همدغسې پاکستان نه بیا مونږ ته انټرنیټ راځي. نو دغې ته دغه سبمرین کیبل وایي چې دا اننه په بحرونو کې دي. هغه هېوادونه چې د بحر سره سرحد لري هغو دغه کنکشن یوازې یعنې دغه کیبلونه ورسره کنیکټ دي او هغوی بیا نورو هېوادونو ته ورکوي. مطلب له دې نه مې همدا و چې تاسو دغه مو ووینئ، یعنې دغه نړۍ چې ده په دغه شکل کنیکټ ده. دا اوس دا ګوره ویرچوال طریقه نه ده، دا ریل ده. تاسو که دلته ګورئ دا ټوله نړۍ په همدغسې کنیکټ ده. نو دې نه معلومیږي چې دا نړۍ چې ده دا بغیر له کنکشن نه ده سره چې شی جال سوي. نو همدغسې دا چې شی چې موږ وویلې زیپ یا موږ وویلې بلوتوت دغه بغیر له کنکشن نه امکان نه لري چې ته د سینډینګ ریسیوینګ وکړې. نو دغسې دغه نړۍ سره چې ته کنیکټ ونه اوسې ته هېڅکله امکان نه لري چې ته دې چې شی اکسس کړې، چې شی د کوم ویب سایټ دی له امریکا نه اکسس کړې، د یوټیوب د ویب سایټ ګوره هغه سرور یې هلته ایښي دي، موږ یې دلته اکسس کوو. نو دغه تاسو دلته ګورئ چې دا ټوله نړۍ چې ده دا ټوله په دغه شکل سره کنیکټ ده چې دغه کیبلونه ما وویل چې په بحر کې تیر شوي دي، هماغه د فایبر کیبلونه دي او په دغې کې دا د مونږ انټرنیټ چې دومره فاسټ ځي نو دغه چې دغه کیبلونه او دغه یعنې کنکشن چې ده ټول رامنځته شوی ده. مونږ چې دغې سره تر څو کنیکټ ونه اوسو، ګوره مونږ په یو وخت کې امریکا ته زنګ ووهو، بیا جرمني ته ووهو، بیا بل ځي ته مختلفو ځایونو ته ووهو. دا مونږ نه وایو چې ولا زه یو ځي سره کنیکټ یم بل ځي سره نه یم کنیکټ. ولې مونږ دا نه وایو؟ ځکه مونږ د ټول نړۍ سره کنیکټ یو، ټول نړۍ سره همدغسې کنیکټ ده. نو ځکه دا کنسپټ چې ده دا چې ده څوک نه وایي چې ولا زه ولې باید هغه ته یو وارې زنګ ووهم او بیا یو بل رقم زنګ بل ځي ته ووهم بل هېواد ته. نه مګر دلته چې دا ټول نړۍ سره کنیکټ ده او دغه کیبلونه چې دا ټول نړۍ ته تللي دي. نو ځکه چې دا دې ته ضرورت نشته چې ته هر هېواد ته کوم بېله طریقه ولټوې، مګر هماغه یوه طریقه ده ټولو هېوادونو ته کنیکټ، ته ټول هېواد سره ټول نړۍ سره کنیکټ. بیا هم نو هیلهمند یو چې تاسو په دغې کنیکټیویټیانو باندې پوه سوي او دغې نه تاسو د انټرنیټ مقصد اخیستی چې انټرنیټ چې ده په نړۍ کې دغه جال چې ده دا دغسې جوړ سوی ده او دغه جال چې ده دې کې چې تر څو موږ څنګه داخلیږو او ما وویلې چې هماغه ایس پیانې دي چې ټول نړۍ کې وجود لري هغوی خلکو ته انټرنیټ ورکوي. انټرنیټ څنګه ورکوي؟ یعنې کنیکټیویټي ورکوي. همدغومره تاسو زده کوئ. نو هیلهمند یو چې تاسو دغه مقصد دغې څخه اخیستلی او تاسو د دغې په هغه هدف باندې پوه سوي